عیسی او شاګردان یې بیت سیدا ته ورسېدل. هلته ځینو خلکو عیسی ته یو ړوند سړی راوست او هغه ته یې زاري وکړه چې په هغه باندې خپل لاس کیږدي. عیسی هغه ړوند له لاسه ونیو او د کلي څخه یې د باندې بوته. بیا یې د هغه په سترګو باندې لاړې پورې کړې او خپل لاسونه یې ورباندې کېښودل او پوښتنه یې ترې وکړه آیا څه شی ویني؟ د هغه سترګې بینا شوې او ویې ویل هو زه خلک وینم چې ګرځي او راګرځي خو هغوی راته د ونو په شان ښکاري. عیسی یو ځل بیا د هغه په سترګو باندې لاسونه کېښودل او هغه بیخي بینا شو. د سترګو نظر یې بیرته جوړ شو او هر څه یې ښه لیدلی شول. عیسی هغه خپل کور ته رخصت کړ او ورته ویې ویل ته کولی شې چې بیرته خپل کور ته لاړ شې خو په کلي کې مه ګرځه. بیا عیسی او شاګردان یې د قیصریې فیلیپوس شاوخوا کلو ته لاړل. هغه په لاره کې د خپلو شاګردانو څخه پوښتنه وکړه خلک څه وایي چې زه څوک یم؟ هغوی ځواب ورکړ ځینې وایي چې ته تعمید ورکوونکی یحیی یې، ځینې وایي چې الیاس نبی او نور وایي چې د پیغمبرانو څخه یو پیغمبر یې. بیا عیسی پوښتنه وکړه تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ پطرس ځواب ورکړ ته مسیح یې. بیا عیسی هغوی ته په کلکه حکم وکړ چې د هغه په هکله دې هېڅ چا ته څه ونه وایي. بیا عیسی خپلو شاګردانو ته تعلیم ورکول پیل کړ چې د انسان زوی به خامخا زیات کړاوونه وزغمي او د یهودیانو د مشرانو کاهنانو او د شریعت د عالمانو لخوا به رد کړی شي او وبوژل شي او په درېیمه ورځ به بیا راژوندی شي. هغه په دې هکله ښکاره خبرې وکړې. نو پطرس هغه ګوښه کړ او د داسې خبرو نه یې منې کړ. خو عیسی مخ راواړو او خپلو شاګردانو ته یې وکتل او پطرس یې ورټلو او ورته ویې ویل زما له مخې نه لرې شه شیطانه، ته د انسانانو په شان فکر کوې نه د خدای په شان. بیا عیسی خلک او خپل شاګردان راوغوښتل او هغوی ته وویل که څوک وغواړي چې زما د پیروانو څخه اوسي نو باید د خپل ځان څخه تیر شي، خپل صلیب دې راواخلي او ما پسې دې راځي. ځکه څوک چې وغواړي خپل ځان وساتي نو هغه به له لاسه ورکړي، خو که څوک زما او زما د زیري په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکړي نو هغه به وژغوري. د یو چا دپاره به څه ګټه وي چې ټوله نړۍ لاسته راوړي خو خپل ځان له لاسه ورکړي. انسان د خپل ژوند په بدل کې څه شی ورکولی شي؟ که چیرې څوک په دې بېایمانه او ګناهکاره زمانه کې په ما او یا زما په کلام شرمیږي نو د انسان زوی به هم کله چې د خپل پلار په جلال کې د سپېڅلو فرښتو سره راځي په هغه وشرمیږي.